د غټو کوتکونو والا ښځې چې ډیر شوق ورته راځي چې ترڅو یې د خپل خاوند کوتک غټ اوسیږي څنګه په دې طریقه غټ کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې کوتک د هغو ښځو چې ډیر غټ یا اوږد یا ډبل کوتک خوښیږي څنګه ورته برابر کړو. د اکثره خلکو یا نارینهو په جنسي آله کې ډیر کمزوروالی وي، یعنې د جسمي آله یې دومره وړه وي چې ښځه ورڅخه پوره خوند نشي اخیستلی. د ښځو دوه رنګه یا دوه ډوله مزاج وي. هغه لومړی یو مزاج داسې لري چې هغه د وړوکي ذکر سره زر انزال کیږي او خوند هم اخیستلی شي. ځینې اکثره بیا به داسې ښځې وي چې د غټ ذکر څخه ډیر خوند اخیستلی شي، خو د هغوی په قسمت بیا ورځ بوکوي او یا خرابه وي. د دې لپاره چې وغواړي چې هغه میرمنې چې خپل ذکرونه غټ کړي ورته د خاوندانو یا هم هغه خاوندان چې خپل ذکر یا جنسي آلې وړې وي څنګه کولی شي په یوې وړې طریقې سره غټ او اوږده کړي. لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې هر څوک د دې باره کې سوچ کوي چې څنګه میرمنې ته خوشحالي ور په برخه کړم او څنګه خپل ځان او میرمن یو ځای انزال کړو. د دې راز په څو خبرو کې دی، خو لومړی د دې ویډیو تر اخره راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ځان ښه پوه کړئ. کولی شي په هفته کې 2 ځله بلیډ استعمال کړئ. د بلیډ استعمال ګټه او فایده دا ده چې هر انسان چې کله بلیډ یا پاکی استعمالوي په هفته کې 2 ځله د انسان بدن ته چې هغه ځای ته چې انرژي ورځي د دې پر ځای چې ویښتان یا نور دغسې بې ځایه لاړ شي ذکر ته یا جنسي آلې ته ځي. یعنې که تاسو چېرته اورېدلي وي چې د انسان ویښتان چې په سر باندې ډېر غټ وي نو مخ یې ډېر وړوکی وي، همداراز دا شی هم کیږي چې کله د انسان په بدن باندې ویښتان رازیات شي او د ذکر چارې ګرده چې کله ویښتان رازیات شي او دوی تر هفتو او تر میاشتو پرېږدي، دا د دې لامل کیږي چې د بدن د جنسي آلې هغه ټوله انرژي دغه ویښتان په خپله وخوري. که غواړئ چې تاسو په هفته کې خپل په 2 هفتو کې یا په 1 هفته کې 2 ځله تاسو خپل ذکر بلیډ سره صفا او پاک کړئ، یعنې پاکي سره پاک کړئ، نو ستاسو په ذکر کې به تغییر راشي. کله مو چې تاسو خپل ذکر پاکوو د ویښتانو څخه مو سپینوو نو له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې په تیلو سره غوړ کړئ، ځکه کیدای شي ستاسو بدن وینې شوی یا زخمي شوی هم وي او دغه تیل چې کله تاسو دغه ځای ته ورکوئ، یعنې چې کوم ځای نه ویښتان لرې شوي وي او تاسو تیل هغه ځای ته ورکړئ نو دا ویښتان دننه بدن ته جذب کیږي او په انرژي تبدیلیږي. دغه راز تاسو په بدن کې انرژي نور هم زیاتیږي او ذکر مو هم سره غټیږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.